Welcome to English by Pashto channel. In today's lesson, we'll learn the affix. What is an affix and what is the benefit of learning it? سلام ملګرو. د نن درس یو د ډیر مهمو درسونو څخه دی ځکه د نن په درس کې به دا زده کړو چې څرنګه د یو لغات څخه ډیر لغاتونه جوړ کړو. نو دا په مستقیمه توګه ستاسو سره د انګلیسي په پرمختګ کې کومک کوي ځکه تاسو یو لغات زده کوئ او د هغه څخه نور ډیر لغاتونه جوړوي. دا چې څنګه راځو درس په ادامه کې زده کوو. Affix. An affix is a letter or group of letters added to the beginning or the end of a word to change its meaning. ضمیمه هغه حرف یا د حروفو مجموعې ته ویل کیږي چې د لغت په سر یا آخر کې اضافه کیږي او د لغت معنا ته تغییر ورکوي. مثلا happy خوشحاله ته وایي خو که چیرې موږ ان ور اضافه کړو un په سر کې unhappy نو هغه خوشحاله معنا نه ورکوي، معنا یې تغییر کوي. unhappy یعنی خوابدی. مثلا possible یعنی ممکن نو که چیرې موږ I am د possible په سر کې ور اضافه کړو impossible نو معنا تغییر کوي، نو هغه وخت ممکن معنا نه ورکوي. impossible غیر ممکن. مثلا legal یعنی قانوني نو که چیرې موږ IL په سر کې ور اضافه کړو illegal نو معنا هغه وخت تغییر کوي، غیر قانوني. او همدارنګه د لغات په پای کې sleep یعنی خوب که چیرې د sleep په پای کې less ور اضافه کړو نو بیا هغه وخت sleepless ځینې جوړیږي نو هغه وخت بې خوبه یا بې خوابه داسې معنا ورکوي. همدارنګه shame یعنی شرم یا حیا که د shame په پای کې less ور اضافه کړو shameless نو هغه وخت بې حیا معنا ورکوي. ګوره shame حیا shameless بې حیا. heart زړه heartless بې زړه. flavor خوند flavorless بې خونده او داسې نور. Affixes are divided into two kinds. ضمیمې په دوه ډولو باندې ویشل شوي دي prefix suffix. prefix یعنی مختاړی په پښتو ورته وایو او suffix وروستاړی ورته وایو. Prefix is a letter or group of letters which are added to the front of the words to change its meaning. مختاړی هغه حرف یا حروف دي چې د لغت په سر کې اضافه کیږي او د لغت معنا ته تغییر ورکوي. مثلا appear یعنی ښکاره کېدل که چیرې د لغت مخ ته موږ dis ور اضافه کړو نو دا مختاړی سو disappear د سترګو څخه فنا کېدل یا پټېدل نو دا مختاړی سو. او همدارنګه effective تاثیرګذار که چیرې n ور اضافه کړو په سر کې ineffective بې تاثیره یا بې ګټې. regular باقاعده او که چیرې په سر کې ir ور اضافه کړو irregular بې قاعده نو دا مختاړی سو چې د لغت په مخ کې ور اضافه کیږي او د لغت معنا ته تغییر ورکوي. Suffix is a letter or group of letters which are added to the end of the words to change its meaning. وروستاړی هغه حرف یا حروف دی چې د لغت په آخر کې اضافه کیږي او د لغت معنا ته تغییر ورکوي. مثلا kind که چیرې د kind لغت په آخر کې یا په وروسته کې موږ نس ور اضافه کړو kindness مهرباني که چیرې kind مهربان او که نس ور اضافه کړو kindness مهرباني. او همدارنګه child ماشوم که چیرې hood د child په آخر کې ور اضافه کړو childhood ماشومتوب نو ګوره hood د لغت په وروسته کې اضافه یا په آخر کې اضافه سو دا ته وروستاړی وایي. مثلا drive یعنی چلول که چیرې د drive په آخر کې er اضافه کړو driver چلونکی. kill وژل که چیرې kill په وروسته کې آخر کې er اضافه کړو killer وژونکی. ګوره معنا تغییر وکړي وژل او وژونکی ډېر تفاوت لري. مخکې verb او وروسته noun ځینې جوړ. په راتلونکي درسونو کې به ډېر افیکسونه زده کړو همدارنګه د هغوی قوانین به زده کړو. ډېر ساده او اسانه دی او تاسې د هغه په مرسته کولی شئ ډېر لغتونه زده کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ کولی شئ په کومنټ کې راڅخه وپوښتئ او که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي مهرباني وکړئ لایک کړئ او که چیرې نوی زموږ چینل ته راغلي یاست سبسکرایب بټن ووهئ او زنګوله هم په آل باندې کښېږدئ. هر کله چې موږ نوی درس اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي. تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.